د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د دې مهال لنډو مهمو خبرونو ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې د دوی پوځي شتون شرموونکی ماموریت بللی. ټرمپ ویلي چې د دغه ماموریت په وروستیو ورځو کې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي چې د جو بایډن کمزوری ماموریت په ګوته کوي. د پاکستاني طالبانو ډلې بلوچستان ایالت هرینا سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر موټر برید کړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 4 عسکر وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ملګرو ملتونو عمومي ناستې کې ویلي چې د طالبانو او مسکو اړیکې له هغه برخلیک لري دي چې نړۍ طالبانو سره کوي. لاروف وایي چې د امنیت شورا لخوا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه د روسیې او طالبانو پر اړیکې اغیزه نه کوي او نه هم تر دې وروسته د دغه بندیزونو د کمیدو او یا لرې کېدو کوم بحث شوی دی. هند لومړي وزیر نریندرا مودي د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې افغانستان سره په بشري مرستو ټینګار کړی دی. مودي ویلي چې اوس وخت کې د افغانستان خلک او په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان مرستې ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې کار وکړي. طالب چارواکي وایي ډیر ژر به د نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. د طالبانو لوړپوړو کسانو د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړې ده چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړۍ له ځینو هیوادونو او استازو سره یې لیده کاته شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون افغانستان نام نه کړی وو. اوس د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره افغانستان امن شوی دی. نوموړي دا هم ویلي چې وضعیت ته په کتو افغانستان کې د کورنۍ جګړې نښې نه احساس کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د خصوصي بانکونو د ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د خصوصي بانکونو له مشرانو او استازو سره کتلي او د دوی ستونزې او اندېښنې اورېدلې دي. په دغه کتنه کې د پیسو پر لیږد، د بانکي سیستم په پیاوړتیا او د امنیت په ټینګار شوی دی. مولوي حنیف ویلي دوی د بانکونو ټولې ستونزې د قوانینو په رڼا کې حلوي او هڅه کوي چې څو د بانکونو د فعالیت لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شي. د بانکونو مسؤلینو په دغه غونډه کې د چارو د ښه مخته بیولو او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره خپل نظرونه له اماراتي چارواکو سره شریک کړي او د ورته غونډو پر دوام ټینګار کړی دی. او د پای خبر همدا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نیدرلندز او پخواني ولسمشر حامد کرزي نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ښاغلی لاینز د ملګرو ملتونو پر کار ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغې همداراز ویل چې یو ټول شموله حکومت کولی شي له سیمې او پراخې نړۍ سره کار وکړي، په ښه توګه پراختیایي امکانات برابر کړي. له تاسو ټولو ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. تر بیا او نورو ویډیوګانو په لوی رب وسپارم. خوشحاله اوسئ.